حضور علیه الصلاۃ والسلام یې فرمایي دا حدیث مې کېدای شي بیا هم دلته بیان کړی شي. او تاسو دې حدیث مبارک نه اندازه ولګوئ چې په دې خیر کار کې څومره خیر دی او څومره خدای پاک ته سړی نږدې کوي، څومره قرب یې د الله جل جلاله په دې کار باندې حاصلېږي. حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې فرمایي چې د الله د نومونو نه تاسو به څومره نومونه نن محفوظ کړي د بېحرمتۍ په سوونو باندې په زرونو باندې موږ او تاسو مسلمانه بار خبره ده د الله کلام د رسول الله او د الله د نومونو نه ډک پروت دی او دا تاسو نن محفوظ کړل. یو د الله نوم چې په ځمکه باندې پرېوځي دا یاد وساتئ، الله وله حضور مې فرمایي چې الله وله فرشتې راولېږي، هغه فرشتګانو ته وزرې تاو کړي، یعنی حفاظت د دغې نامې موږ تاسو ته په ځمکه باندې ښکاري. وګورئ یاد وساتئ د دغې نوم بې حرمتي هېڅوک هم نشي کولی، ځکه الله وله فرشتې رالېږلي، هغه فرشتې تر هغې پورې ترې هغه وزرې تاو کړي که په دغې فرشتو پاسه څوک کېږي که هر څه کېږي خو دغه فرشتو دغه ډېوټي چې وزرې لري تاو کړي، الله نوم ته څوک نه پرېږدي. اوس څه چل وشي چې الله نوم پروت دی، څومره عظیم کار دا دی، څومره لوی کار دې سړي وکړه چې راغی د الله دا نوم یې پورته کړ. فرشتګانو څومره غټه ډیپټي والا وه، هر څه کېدی شي، هر قسم خلک رالېږي، فرشتې د ګناهګار دي تشېږي، فرشتې خو له دې له اذیت تکلیف ورته میلاوي، ګناهګار خپل چې په دې په وزر باندې راځي اذیت ورته میلاوي، تکلیف ورته میلاوي، څومره تکلیف نه بچ کړ. او دا کس راشي دا عام کس دلته لږ دې خبرې دا عام کس نشي راوځتولی، ځکه چې دا الله محبوب فرمایلي دي چې خدای پاک الله د خپلو دوستانو نه یو دوست خدای پاک الله د خپلو دوستانو نه یو دوست راولېږي. تاسو څوک شئ؟